بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، د نړۍ په تاریخ کې هټلر د ظالمانو په لیست کې اول نمبر راځي چې د خپلې واکمنۍ پر مهال به تر ټوله نړۍ ویرېدله. د هټلر په ژوند کې یهود تر ټولو بد راتلل او ویل به یې د نړۍ پر دوو قومونو اعتبار مه کوئ، یهود او بني اسرائیل. هټلر د دې ترڅنګ یوه ورځ دا هم ویل، نن زه په تاریخ کې بد یادېږم، نړۍ مې د ظالم په نوم پیژني ځکه چې ما په لکاو یهودان وژلي دي. خو یوه ورځ به داسې هم راشي چې خلک به زما په دې کړنې سره موافق وي. ما 90% یهود ختم کړل او 10% مې ځکه پرېښودل چې نړۍ پر دې خبره پوه شي چې ما ولې دوی ووژل. دوستانو، په دې ویډیو کې به تاسې د هټلر د ژوند او کارنامو څخه خبر شئ، نو په دې هیله چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. اډولف هټلر په 1889 کال د اتریش په سرحدي ښار برانو کې زیږېدلی دی. پلار یې جرمن نژاده اتریشی او مور یې چکسلواکۍ وه. هټلر په ځوانۍ کې یو نقاش و. دی د لومړۍ نړیوالې جګړې په صحنه کې زخمی شوی هم و او د المان د هیواد لخوا ورته د زیات زړورتوب له امله 2 مډالونه ورکړل شوي وو. د ده عمر د 13 کالو په شاوخوا کې و چې د یو ګوند په جوړولو یې لاس پورې کړ او له همدغه ګوند څخه بیا د المان نازي ګوند جوړ شو. هټلر د قوي او جدي سیاسي شخصیت ترڅنګ یو تکړه ویان هم و، یو څېړونکی چې نوم یې فیسی فرمان دی او له هټلر سره یې په هره جګړه کې ملګرتیا کوله. د هټلر په اړه لیکي، زه به د هټلر ځینو پریکړو ته حیران وم. د هټلر دا عادت و چې د ټولو معاملو خبرې به یې په غور اورېدلې او بیا به یې سملاسي خپله پریکړه اعلانوله. له دې پرته به چې هټلر کومه پریکړه کوله نو ټول مسایل به یې لومړی له خپل ذهن څخه تېرول او داسې فکر به یې کوو چې هیڅ یې هم نه دی اورېدلی. د هټلر ماشومتوب او نوې ځواني تر ډیره له محرومیت، احساس او ګڼو نورو حوادثو او پیښو ډکه وه. هغه په ښوونځي کې له ښوونکو او زده کوونکو سره یو بحث خوښوونکی او بحث پارونکی هلک و. په اتریش کې به نورو هلکانو دته په سپکه سترګه کتل ځکه چې مور یې چکسلواکۍ وه او په المان کې هم له دې کبله چې پلار یې اتریشی دی په عادي نظر نه لیدل کېده. مګر کله چې لوی شو په نژادي افکارو ډوب شو او تل به یې ویل چې څنګه د المان لویه امپراتوري ټول المانیان په بغل کې نه نیسي او ولې د خپل نژاد او اصل په فکر نه لویږي. هټلر له نقاشۍ، تاریخ او جغرافیه سره زیاته مینه درلوده. د په دې لړ کې د فرانسې او المان د جنګونو 2 کتابونه ولوستل چې پر ده باندې زیاته اغیزه وکړه. همداراز د بسمارک تاریخچه هم ولوستله چې هغه د المان د 19مې پیړۍ د وحدت لوی عامل و. په همدې سره یې د نژاد او المان د عظمت او غټوالي سره مینه لا زیاته شوه. هټلر 19 کلن و چې پلار یې مړ شو او چې 19 کلن شو نو مور یې د مرګ لاره ونیوله. دته تش کور ورپاتې شو او د ژوند د بېشماره ناخوالو څپو په مخه کړ تر دې چې یوه ورځ له کوره کډه شو او له ډیرو لږو پیسو سره ویانا ته ولاړ. هټلر په ویانا کې کوښښ وکړ چې خپل تحصیلات بشپړ کړي، مګر شمولیت یې ونه شو. د کتابونه لوستل د یوې دورې خوارۍ وروسته یې ژوند لږ څه سم شو. تابلوګانې به یې جوړولې او خرڅولې، لکه څنګه چې له ده سره ان د ښوونځي له دورې څخه یوه سیاسي انګیزه موجوده وه. په دې توګه مستقیما په سیاسي فعالیتونو کې ورګډ شو. ده به ویل چې شخص باید له 13 کلنۍ وروسته د سیاست ډګر ته داخل شي. هټلر تر دې وروسته میونخ ته ولاړ. هلته یې سیاسي ګوندونه تر نظر تیر کړل. ده به تل نیوکې او بحثونه کول او د خپل وخت د المان د واکمنانو عقاید یې خطا بلل. هټلر د 1914 کال نه تر 1918 کاله پورې په باوریا کې عسکري خدمت وکړ. دلته یې پوره زړورتوب وښود او وروسته په میونخ کې د پوز فرهنګي مامور وټاکل شو. په دې وخت کې د هټلر ویناو او بیانونو ډیر المانیان خپلې خواته جلب کړل. هټلر د هغه ځایه د کارګرو په حزب کې داخل شو او د دغه حزب د تبلیغاتو مشر وټاکل شو. د په 1920 کال د دغه حزب نوم واړو او هغه د المان د کارګرو نیشنل سوسیالیست ونومو. هټلر چې کله د خپل حزب رئیس وټاکل شو د جنرال لودنروف سره چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د جمهور رئیس هانیډنبرګ مرستیالو یو ځای شو او له هغه سره یې په ګډه غوښتل چې په میونخ کې بغاوت جوړ کړي، مګر دی او ملګری یې ونیول شول. هټلر په 15 کاله زندان محکوم شو خو له 9 میاشتو وروسته وبخښل شو.
د خپل کتاب زما جګړه په زندان کې بشپړ کړ. د حزب رسمن منحل شو، مګر د شهرت ډیر زیات شو. یو ځل بیا هټلر په 1925 کال کې خپل ګوند بیرته په پښو ودروه او ګوند یې تر 1933 کاله پورې زیات پرمختګ وکړ. سو په 1933 کال کې هټلر چې عمر یې د 44 کالو په شاوخوا کې و، د آلمان د ولسمشر انید روبرګ لخوا د آلمان د هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکل شو او د نړۍ په تاریخ کې له دغې ورځې څخه وروسته لوی تحول پیښ شو. هټلر د آلمان پارلمان تر خپل تاثیر لاندې راوست. په اساسي قانون کې اصلاحات راوستل. د 4 کلونو لپاره یې له قانوني لارې د آلمان ټول قدرت په خپل لاس کې ونیو. هغه وخت یعنی په 1934 کال کې چې انید روبرګ مړ شو، هټلر د ټول آلمان د پیشوا او رهبر په حیث ودرېد. د یو دیکتاتور، مستبد، ملکی او نظامی قوي اداره چې په توګه ګړندي اقتصادي اصلاحات پیل کړل او وزګارتیا یې ختمه کړه. د خپلو امنیتي کسانو په مرسته خپل مخالفین په کلکه وځپل او خپل پوځ یې ډیر پیاوړی کړ. هټلر د وارسایي تړون لغوه وباله، د راین غیر پوځي شوي سیمې ونیوې او د یهودانو نابودي او له منځه وړل خپل نړیوال هدف وګرځاو. د ډیره هیله درلوده چې د خپلې نژاد پالنې د تګلارې ته د ښه تطبیق لپاره ډیرې سیمې ونیسي. له همدې کبله یې آلمان د هیوادونو له ټولنې څخه بهر کړ او پر ځای یې له اټالیا او جاپان سره نږدې ملګرتیا ټینګه کړه. هټلر په 1938 کال د اتریش هیواد له آلمان سره ګډ کړ. د اسپانیا په کورنیو جګړو کې برخه واخیسته. د زوړ سیمه او چکسواکیه یې ونیول او په جدي توګه د یهودانو په وژنه او مخالف لاس پورې کړ او دوهمه نړیواله جګړه یې راپیل کړه. ډنمارک، ناروې، هایلند او بلجیم له فرانسې سره اشغال کړ. یونان او د شمالي افریقا زیاتې برخې ونیوې. مصر ته نږدې شو او په روسیه یې حمله وکړه. تر مسکو، لنینګراد او کفکاس پورې ځان ورسو. خو د روسیې په خاوره کې د هټلر د ځواکونو نور پرمختګ د روسانو د بېساري مقاومت له امله په ټپه ودرېد. دا مهال امریکا د آلمان په ملګري هیواد جاپان باندې اټومي بمونه وغورځول او له دې وروسته د هټلر د ماتې پړاو پیل شو. په 1945 کال د روسانو قواوې شرقي برلین ته نږدې شوې او آلمان له هر پلوه متحدینو لخوا محاصره شو. هټلر ته یې مشاورینو ویل چې باید ژر ځان خلاص کړي او پټ ووځي، مګر هټلر نه تسلیمیدونکې اروا دې ته حاضره نه وه. هماغه و چې په زخرو سره یې ځان ووژه او ټولو مسؤلیتونو او ژوند ته یې د پای ټکی کېښود. په دې توګه دغه 6 کلنه زوروره جګړه چې په زرګونو کلي او ښارونه پکې تباه شول او کابو 2 میلیونه انسانان پکې ووژل شول، د آلمان په ماتې سره پای ته ورسېده.